سلام ټولو ته، نننۍ ویډیو ته مو ښه راغلاست. دا ویډیو مو د دې په اړه ده چې څنګه موږ په جرمني ژبه کې ویلی شو مګر دا چې، یعنې څنګه ویلی شو زه کار ته ځم مګر دا چې مریض شم، یا هم موږ سفر ته ځو مګر دا چې زموږ موټر خراب شي. نو نن به په دې ویډیو کې دا زده کړو. نو اوس به خپل درس مو پیل کړو. ښه، مګر دا چې ته په جرمني ژبه کې څه وایي؟ Es sei denn. Es sei denn. مګر دا چې. Es sei denn. مګر دا چې. نو اوس به یو څو مثالونه راوړم تر څو تاسو بهتره پوه شئ. Ich kaufe das Buch, es sei denn, es ist zu teuer. زه دا کتاب اخلم مګر دا چې ډیر ګران وي. Ich kaufe das Buch, es sei denn, es ist zu teuer. زه دا کتاب اخلم مګر دا چې ډیر ګران وي. دلته اس sei denn په معنا دی مګر دا چې ده. اس sei denn مګر دا چې، یعنې زه دا کتاب اخلم خو که قیمت یې ډیر اوسیږي نو نه اخلم. Maria kommt bestimmt, es sei denn, sie hat keine Zeit. ماریا خامخا راځي مګر دا چې وخت ونه لري. Maria kommt bestimmt, es sei denn, sie hat keine Zeit. ماریا خامخا راځي مګر دا چې وخت ونه لري. Ich gehe nicht, es sei denn, hört auf zu regnen. زه نه ځم مګر دا چې باران ودرېږي. Ich gehe nicht, es sei denn, hört auf zu regnen. زه نه ځم مګر دا چې باران ودرېږي. Ich werde dir helfen, es sei denn, ich bin beschäftigt. زه به تاسو سره مرسته وکړم مګر دا چې مصروفه واوسم. Ich werde dir helfen, es sei denn, ich bin beschäftigt. زه به تاسو سره مرسته وکړم مګر دا چې مصروفه واوسم. ښه، دا وه زموږ نننۍ ویډیو د دغې مهمې جملې په اړه. نو زه هیله لرم چې تاسو یو څه زده کړي اوسیږي. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنان سره د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او زموږ ویډیوګانې لایک، سیف او شیر کړئ او کومنټ مه هېروئ.